ډګروال صاحب د جګړن کار حالت نورم خراب شو ملګرو سره د دې ونې لاندې راوړئ الهامه د میره شاوخوا د امنیت امرم پرځای کیږي اوس غمی جګړن صاحب ډګروال صاحب ته باید ډېره زیاته ده جګړن صاحب لږ اوس کې اوس غمی جګړن صاحب زه لاس په کار کېږم ډګروال صاحب زه ورته یو بله پیچکاري کوم خو هغه مرمۍ به ترې وویستل شي مرمۍ ډېره دننه تللې ده زه یې دلته نشم راویستلی ډګروال صاحب څه کوو ډګروال صاحب ما په خپل ژوند کې ماته په خپل یونیفورم کې د شهیدېدلو خیال لیدلی کاش کانا زویا بوزوک ملګريه دا څه ډول خبرې کوې ها ملګريه داسې کار نشي کېدلی شهیدېدل نشته موږ تا نه پرېږدو ملګريه هر څنګه چې کېږي موږ تا رسوو بوزوک ملګريه شهیدېدل نشته هغه یونیفورم به ته واغوندې بېرته به د زمري په څېر عسکر شي داسې کار نشي کېدلی ملګريه نه اتلولي یوازې یو لوړ ځای ته د رسېدو په معنا نه ده نه هم د ستورو په څېر د ځلېدو او تیاره کېدو په معنا د نه مړه کېدو په اړه فکر کول بې ځایه فکر کول اتلولي برید کول او بیرته د نه راګرځېدو په معنا ده زړونه سوځي د مړو د ماښام له امله زه باید په منډه هغوی پسې تللی وای اتلولي د مرګ تریخ خوند څښل دي مخکې تلل او بیرته نه راګرځېدل غیرتي خلک کم پیدا کېږي او لږ ژوند کوي د هرې تیارې شاته هرو مرو یوه رڼا که نوم او نښان هم ونه لري لویه اتلولي په زړورتیا سره برید کول او بیرته نه راګرځېدل اتلولي یوازې یو لوړ ځای ته د رسېدو په معنا نه ده نه هم د ستورو په څېر د ځلېدو او تیاره کېدو په معنا ده خپل ځان د مرګ خولې ته غورځول پکار د مرګ له خولې نه بیا بیرته د نه راګرځېدو جنرال صاحب چورلکې اتلان له سیمینار راپورته کړي دي د انقرې په لور روانه ده د جګړن بوزو د حالت په اړه کوم معلومات شته نه جنرال صاحب کوم معلومات یې رانه کړل سمه ده اوس نو ماته ښه غوږ شه دنده دې بل چا ته وسپاره زه غواړم چې شخصا ته خپله د کار ته خبر ورکړې دوهر هم له ځان سره واخله سلوات رور له ځان سره روغتون ته بوځې لورې پوه شوې امر پر ځای کېږي جنرال صاحب حالت دوهانه های الله دوهانه پاسه دوهان بایندر مامرو کې دویم برید منه په دې وخت کې څوک ویدي کېږي دوهانه څوک دلته داسې ویدي کېږي ها هغه په رسمي وخت کې زه بخښنه غواړم دویم برید منه ما ټوله شپه خوب نه و کړی نو ځکه دلته هم داسې خوب وړم څه شوي دي که څنګه کوم خبر دی دویم برید منه د جګړن کان او ډګروال کو پوس پاړه کوم خبر دی همداسې د کنه دویم برید منی ځان چمتو کا زر تر زره وځو دواړه یو ځای د جګړن کان کور ته ځو د جګړن کان کور ته دی وویل دویم برید منی لکه چې کوم څه وشول د خدای لپاره لکه چې په جګړن کان کوم څه وشول دویم برید منی که کوم بد خبر وي مې وایه د خدای لپاره مې وایه هیله کوم مې وایه خیر دی قربان دې شم مې وایه هیله کوم مې وایه دویم برید منی دوهانه لږ ارامه اوسه
جګړن خان ژوندی دی خو ټپي دی دواړه یو ځای سلواترو روغتون ته بیایي یوازې هم دومره ارامه اوسه اوس یې حالت څنګه دی دویم بریدمنې ښه دی که نه دویم بریدمنې ووایه چې ښه دی هیله کوم ووایه هله دوهانه هله ما خو درته ویلي وو مشره چې له هغوی سره ځان وهل سخته ده تا خو ویل چې هغوی دلته نشي راتلی تا دی به دې لیدل هغوی راغلل د ترک عسکرو سترګې سرې دي سرې هر څنګه چې وی راځي خپل کسان ژغوري موږ هم داسې خړ پر میدان کې پاتې کیږو ته څه ډول خبرې کوې ښاغلی ولیده مشره زه بخښنه غواړم والله چې اعصاب مې ډېر خراب شول دا چې زه څه وایم پوهېږم هغومره کسان وسلې ډېرې زیاتې پیسې لاړې والله چې زړه مې وسوځېده زړه مې په هر حال له دې نه وروسته چې څه کولی شو په اړه یې باید فکر وکړو ماشاءالله له دې ځای نه پیلولی شو چې له ډګروال سره څوک مرسته کوي له هغوی سره چې چا مرسته کړې پلټنه یې کولی شي د کلي ترکمنانو ورسره مرسته په کوي هر حال ته بیړه وکړه زه ژر تر ژره نتیجه غواړم چا چې له ډګروال سره مرسته کړې ده زه هغوی هم داسې نه پرېږدم حتما یې سزا ورکوم د هغه ډلې نوم څه و د اتلانو ډله د اتلانو هغوی ته داسې یو درد ورکړم چې راځه سادات څه خبره ده جنرال صاحب د جګړن خان حالت په چورلکه کې خراب شوی دی چورلکه راسن په روغتون کې ښکته کیږي اوس خبر را ورسېده خدای دې خیر کړي خبره شوې کومه خبره شوې کانا زه ورځم ترورې مورې تاسې ولې دلته راغلي یې په کان کوم څه شوي که څنګه ما ته رښتیا ووایې سلواترورې سمه ده ارامه اوسه سلواترورې خیر دی ما ورخطا کېږه زویه ووایې لرې ووایې څه شوي ووایه څه شوي سلواترورې جګړن خان په عملیاتو کې ټپي شوی دی
زوی مې ژوندی دی هغه ژوندی دی که نه ژوندی دی ژوندی دی سلواتور ورې اوس هغه په جوړلکه کې روغتون ته راوړي موږ هم راغلي یو چې تا روغتون ته بوځو ته رښتیا وایې لورې هرومرو په زوی مې کوم څه شوي د دې لپاره چې زه په کراره دد شم نو ځکه تاسې داسې وایي نه سلوات رورې والله چې موږ رښتیا وایو په والله چې موږ رښتیا وایو سلوات رورې تاسې رښتیا وایي که نه سلواتور ورې ګوره هیله کوم مو وارخطا کېږه همت ولره هیله کوم ارامه اوسه خیر دی خور جانې که په کار کوم څه وشو زه ژوند نشم کولی سلوا خورې خدای لوی د ژغوري وبه یې ګورې سلوا خورې ورته دعا کوه خور جانې سلوات رورې زر تر زره روغتون ته ځو هله همدا وځو صبر وکړه زه د بوټان راوړم زه د څادر راوړم مورې کال مې د دې کال د تا ته امانت وي سمه ده مورې زه زر درځم ژوندی دی که نه ژوندی د سلوات رورې اندېښنه مه کوه لورې هغه ژوندی دی هو ترورې روغتون ته په خېټه باندې لګېدلی ډاکټر صاحب نبض ډېر ضعیف دی مرمۍ اوس هم دننه نه ده فکر کوم چې ټول ځان یې مکروبي شوی پوه شوم ټپي زر عملیات خونې ته ولېږدوئ لویه خدایه کانا سلوات رورې ارامه اوسه سلوات رورې زویه زما ګرانه زوی جانه خدایه ته مرسته وکړه خدایه ته مرسته وکړه کانا زویه خدایه خیر دې مرسته وکړه هیله کوم ارامه خدایه مرسته وکړه چې په زوی مې کوم څه ونه شي خدایه پاکه په زوی مې کوم څه ونه شي خدایه په زوی مې څه ونه شي زوی مې وزوره تر هغه سره مرسته وکړه خدایه ډګروال صاحب تاسې ښه یې که نه ډګروال صاحب ځان باندې دومره فشار مه راوړئ یعنې دا چې په ذهن کې مو څه ګرځي زه یې اټکل کولی شم خو په دې ډاډمن اوسېدلی شئ چې ستاسې پر ځای چې هر څوک وایي همداسې یې کول ډګروال صاحب رښتیا وایي حیدره هغه مقصود نومی بې شرف مې له منځه پرېوړه زویه خپل غچ مې واخیست په دې کار لږم پښیمانه نه یم زویه خو کان باید هلته نه وای تللی حیدره کان باید هلته نه وای تللی
اوس یو خواته له مرګ سره موږ لاس او ګرېبان یو او بلې خواته د هغه مور چې درد یې نشي زغملی. سنه کېږي صبر وکړه. صبر وکړه تللی. ارامه اوسه په هغه هېڅ نه کېږي. په ځای مې کوم څه ونه شي. ارامه اوسه. پرېږدئ چې زه د هغې خواته لاړه شم. ارامه اوسه چې فشار دې وګوري. هله نو ونیسه. ارامه اوسه. ګرانه راوړه لاسونه سبو. ابېکه کوکچې پچکلی ورته وکړه. دې ونیسه. که چېرته په کان کوم څه وشي زه به دا غم څنګه وزغمم حیدره؟ ډګروال صاحب کان دننه دی او عملیات لا هم دوام لري. کان زغمونکی دی ډګروال صاحب، وبه یې زغمي. خدای لوی دی ډګروال صاحب. موږ دلته په صبر سره ورته په تمه کېږو. مرلین کېدلی شي ډګروال صاحب. په ډېر هټ کال سره هو. بله مرحبا ډګروالا. زه میلود اوبلیچم. در په یاد دی چې غره شه بې شرفه چاټیات ویل نور بس که. او ښکاري چې ډېر په غوسه یې ډګروالا. لکه چې هغه ټپي جګړن مړ شوی هغه د روغتون ته ونه شو راټولی که نه؟ ګوره دا ماته یو ښه خبر کېدلی شي. ته به د خپلو ټولو کارونو سزا وګورې بې شرف انسانه. دا چې څوک چاته سزا ورکوي دا به وخت په ډاګه کي. مه هېروه په دې نړۍ کې هر وخت ځینې کسان شته چې د ځینو نورو لپاره بدل ادا کوي یا په بله معنه چې مجبوره کېږي چې ادا یې کړي. ښه نو دا انسان فطرت هم داسې دی ډګروالا. بله لعنتي انسان باندې که. ډګروال صاحب هغه بې شرف څه وویل؟ نه پوهېږم بیا یو څه چټیات وویل. ډګروال ډېر په غوسه دی خو ما احساس وکړو چې د هغه په غوښه کې ډېر زیات درد پروت دی. زه اوس یو ځل بیا پوه شوم چې زما اوسنی پلان ډېر ښه دی. بیخي ښه دی. ډېر ښه دی. زه ډګروال کو پوښ ختموم. هغه کسان چېرته دي؟ لږ وروسته دلته رارسېږي ماشه. هلن دا کار نور ختموي. هله تاسې هم راکښته شئ. هله بیړه مه کوئ. هله ترکوئ. هله اندېښنه مه کوئ. ارامونکې پچکاري مو هم ورته وکړه. اوس ښه ده. بېچارهګۍ ډېره وځورېده. اسانه نه ده. ځوان زوی یې دننه دی. خدایه ته جګړن صاحب موږ ته وژغوره. ښه کېږي زه باور لرم هغه ښه کېږي. هو والله یعنې ډېرې وزغمه د خدای په مرستې سره به وژغورل شي. حیدره که په کان کوم څه وشي
نشي زغملی داسې چې د نوودي نشي ګوګ شي بوزوک دې ژوندی پاتې شي یو بل غیرتي ځوان دې هم لاړ نشي که چېرته په هغه کوم څه وشول نه یې بیا زه زغملی شم نه یې د اتلانو ډله او نه یې هم ډګروال لږې کړې نه ځینو کسانو له ترک عسکرو سره مرسته کړې ده که چا چې موږ ته هغه کسان وښایي نو موږ به هم ستاسې ژوندی وبخو موږ په څه نه پوهېږو زموږ له کلي نه لاړ شئ ورک شئ زما صبر مه ازمایئ که ستا صبر وازمایو څه به وشي په داسې زور ښودلو سره موږ نشي ډارولی زما صبر مه ازمایئ که ستا صبر وازمایو څه به وشي په داسې زور ښودلو سره موږ نشي ډارولی کسان دې ځان سره واخله له دې ځای نه ورک شه موږ تا ته د ویلو لپاره هېڅ هم نه لرو لاس دې لرې که ډېره ښکلې نجلۍ یې خو ژبه دې اوږده شوې ته مې خوښه شوې کوچنۍ نجلۍ د وروستي ځل لپاره پوښتنه کوم له ډګروال کوپوژ او له هغه جګړن سره چا مرسته کړې ده موږ هم تا ته د وروستي ځل لپاره ځواب درکوو زموږ له کلي نه ورک شه سمه ده
وی ولې نو ډګروال ته ووایئ چې د هغه لپاره تاسو سزا وینئ د هغه لپاره تاسو وژل کېږئ ډېر دردونکی ده کنه جنرال صاحب د کانبوز وک پړه دی نه جنرال صاحب له روغتونه کوم خبر نه دی را رسېدلی تر کوم ځایه چې زه پوهېږم عملیاتي دوام لري نو موضوع څه ده میرلین او کسانو جنرال صاحب د ترکمنانو په هغه کلي برید کړی چې هغوی له ډګروال سره مرسته کړې ده 5 کلیوال مړه شوي دي او 8 کسان سخت ټپیان دي چې د درملنې لپاره یې ترکیې ته راوړي څنګه دی لورې کانو څنګه دی کوم خبر شته او کنه څنګه دی ښه شوی دی کنه سلوات روري عملیات اوس هم دوام لري څنګه دوام لري عملیات روسه نه دی خلاص شوی چې کله خلاص شو بیا موږ ته خبر راکوي راځئ چې موږ کینو راځئ زه همدلته کښېنم زوی ته مې په تمه کېږم له ما سره کار مه لرئ راځه بیا موږ ته خبر راکوي راځه روري نه سمه ده ته همدلته کښېنه هېڅ خبره هم نشته زه همدلته ورته په تمه کېږم له ما سره کار مه لرئ ما یوازې پرېږدئ ارامه اوسه بیا موږ ته خبر راکوي چې څه شوي زه همدلته ورته په تمه کېږم زه همدلته ورته په تمه کېږم سلوا مېرمنې ښاغلی ابراهیمه ښاغلی ابراهیمه زه ډېر خواشینی یم په رښتیا چې ډېر خواشینی یم زوی مې ښه کېږي که نه کان ښه کېږي همداسې ده ښاغلی ابراهیمه نه پوهېږم ډاکټر صاحب کان بوزو زما زوی دی هغه اوس څنګه دی ښه دی ښه کېږي که نه کان بوزو هغه زما زوی دی ښه کېږي که نه
ته څه شی څکې پلاره؟ نه ژوندی اوسې زوی جانه نن مې قهوه هم وڅکله اغلې نرسې ما ته اجازه راکړې وه ژوندی دې اوسې. دارو دې شه. اوس څنګه یې زوی جانه؟ څنګه به اوسم پلاره؟ د دې ټولو پیښو نه وروسته زه تا ته څه ویلی شم؟ په اوږو مې دومره بار دی چې ټیټې شوي. داسې فکر کوم چې ګواکې د ځمکې لاندې یم. زه هیڅ نه غواړم چې له هغه ځای نه راووځم، نه غواړم چې ساه واخلم، هیڅ نه غواړم چې لمر ووینم، ځکه چې زه د دې هر څه حق نه لرم. ته له خپل ځان سره زیاتی کوې زوی جانه. د دې ټولو لامل زه یم، د هر شي مسؤل زه یم پلاره. ما باید کان ته اجازه نه وای ورکړې چې له ما سره تللی وای. ما باید د هغو ترکمنانو مرسته نه وای قبوله کړې. ما باید ډیر فکر کړی وای. زه باید په احتیاط سره مخ ته تللی وای. ما بیخي د لیونو په څېر یو کار وکړه پلاره. ځینې وخت ان تر ټولو هوښیار انسان هم یعنې څوک چې د اول او آخر په اړه فکر کوي، څوک چې په هر اړخیز ډول فکر کوي، څوک چې له ټولو نه ډېر فکر کوي، څوک چې له منطق نه له خپل عقل نه ګټه اخلي، هغه هم په خپل ژوند کې تېروتنې کوي. کوپوزه زویه، موږ انسانان یو، انسانان تېروتنه کوي. کوپوزه هر یو عسکر چې وي، عسکر خو څه کوي، هر یو سړی چې وي کوپوزه زویه هغه هم همداسې یو کار کوي. ځینې وخت هر څومره چې له خپل عقل سره مخ ته لاړ شو کوپوزه زویه د کار په اړه، بیا هم پرېکړه زموږ زړه کوي. او ته هم زویه د خپل زړه درد لرې کولو لپاره داسې یو کار کړی زوی جانه. تا د خپلې کورنۍ لپاره دا کړي زوی جانه؟ هو، د خپلې کورنۍ غچ مې واخیسته. هغه رزیل چې څومره عسکر وژلي وو د هغوی ټولو غچ مې واخیسته پلاره. خو د دې پایله ډېره سخته شوه پلاره، ډېره سخته. هغه ستا په اړه سبا ته پرېکړه کېږي زوی جانه. کمیسیون سبا غونډه دایروي. مهرباني وکړئ ډګروال صاحب. ډګروال ابراهیم کوپوس، ډګروال ابراهیم کوپوس،
موږ ته چې کوم معلومات را رسېدلي هغې کې واضح په ډاګه شوي دي چې له دندې مناوله ګټه پورته کړې، له امرنامه اطاعت نه دی کړی، او کوم استخباراتي معلومات چې تاسو ته رسېدلي هغه مو پټ کړي. ډېره لویه تېروتنه مو کړې، پرته له اجازې نه مو د خپل شخصي غچ اخیستلو لپاره دې دا کار کړی. پرته له امر نه لاس په کار شوي یې، پرته له اجازې نه د بل هېواد خاورې ته دننه شوی او پرته له اجازې نه دی مقصود نومی ترهګر مو په دې ډول له منځه وړی. همدارنګه په دې سیمه کې یو شمېر ملکي ترکان د مرګ ژوبلې لامل ګرځېدلي یئ او د جګړن کان بوزو یعنې ستاسې د امر لاندې منصبدار ژوند مو لږ وخت سره مخ کړی و. دا ټول ټولونه تاسې ترسره کړي، ښه پایله نه لري ډګروالا. تاسې کوم دلیل لرئ؟ نه یې لرم جنرال صاحب. د دې ټولو کارونو مسؤل زه یم. دا چې ما دا کارونه کړي تاسې ماته د سزا راکولو حق لرئ. ستاسې په اړه هسې نه پرېکړه شوې ډګروال ابراهیم کوپوزه له دندې ګوښه شوي یئ. د ځانګړو ځواکونو د قماندان لقب درنه اخیستل شوی. تاسې تللی شئ. امرم پر ځای کېږي.